نن ورځ په نړۍ کې بیا پیښې او واقعې ثبت شوي دي چې موږ له دغو پیښو څخه لس ډیر مهم او ضروري خبرونه برابر کړي دي چې تاسو یې باید ضرور وګورئ له موږ سره تم شئ چې دا ضرور او مهم خبرونه څه دي. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. مخابراتي شبکې په افغانستان کې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې طالبانو د شپې لخوا مخابراتي پایو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. له دې وړاندې هم طالبانو د شپې لخوا د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ځکه نه ورکوله چې ګواکې د دې شبکو پر مټ دوی څارل کیږي او د حکومت لخوا ورباندې شپني عملیات ترسره کیږي. کندهار د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال بارکزی وایي چې د کندهار ښار د 5مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د یو پوځي ټانګ او رکشې لګېدلو له کبله په رکشه کې 3 تنه سورلیو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو بل ټپي شوی ده. غني کابینه حکومت د کابینې لخوا د کرونا وبا پر وړاندې د مبارزې لپاره د ګمارل شوي روغتیایي کارکوونکو د امتیازاتو طرحه تصویب کړه. د کابینې د پریکړې پر بنسټ په ټول ډاکټران، روغتیایي کارکوونکي، صحي نظامي کارکوونکي او کدري پرسونل چې د کرونا وبا پر وړاندې د مبارزې لپاره ګمارل شوي دي له ځانګړو مادي او معنوي امتیازاتو څخه برخمن شي. چک جمهوریت چک وایي په افغانستان کې د بګرام نظامي اډې ساتنه پریښې ده، خو د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې به خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د چک جمهوریت پوځي چارواکو ویلي دي له 2014 زیږدیز کال راهیسې په افغانستان کې د بګرام نظامي اډه د ساتلو مسؤلیت درلود چې اوس یې دغه دنده پریښې ده، خو په افغانستان کې ماموریت دوام لري. غور د غور ولایت په ټولک ولسوالۍ کې د غره ښویېدنې له امله 3 د استوګنې کورونه ویجاړ شوي، 6 مېرمنې او یو ماشوم مړ شوی ده او 4 نور ټپیان شوي دي. د غور د والي ویان دفتر رئیس محمد عارف عابر هم دغه پیښه تاییدوي. نوموړی وایي پیښه پرون د سهار په 9 بجو شوې ده. عابر وایي د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ده. کرونا په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې په خپلو بیلو لیبراتوارونو کې ګڼې مشکوکې پیښې څېړلې دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په وینا له دې ډلې 80 پیښې ثبت شوي دي چې په دې سره په هیواد کې د مثبتو پیښو شمېر د 0 څخه واوښته. د ده په خبره په هیواد کې د کرونا له امله تر اوسه 22 کسه مړه شوي او 111 کسه بیرته ترې جوړ شوي هم دي. امریکا په کابل کې د امریکا سفارت شارلز فادیورو راس ویلسن له خپل خواني ولسمشر حامد کرزي سره ویډیو کانفرانس له لارې خبرې کړې دي. نوموړي په خپلو خبرو کې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي کړکېچ د حل په موخه د حامد کرزي او استاد سیاف هڅې ستایلې دي. راس ویلسن زیاته کړې افغانستان متحدو رهبرانو ته اړتیا لري څو په دغه هیواد کې سوله او ثبات تامین او له کرونا سره مبارزه وکړي. ټرمپ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای ان سره ټلیفوني خبرې کړې دي او د کرونا وایرس له مخنیوي په برخه کې د جنوبي کوریا له مرستو مننه کړې ده. ټرمپ په دې ټلیفوني خبرو کې جنوبي کوریا له کرونا وایرس سره د مبارزې ښه بیلګه یاده کړې ده. جنوبي کوریا له امریکا سره د کرونا وایرس له مخنیوي په موخه د تشخیصي او محافظتي کیټونو او نورو طبي توکو مرسته کړې ده. خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په تازه ټویټ پیغام کې ویلي چې د افغان سولې او وروستیو پرمختګونو په اړه د هند د بهرنیو چارو له وزیر جي شنکر سره خبرې کړې دي. د ده په وینا په دې ټلیفوني مکالمه کې په افغانستان کې د مشموله حکومت پر جوړولو، سیاسي جوړجاړی، سولې او له کرونا سره پر مبارزې خبرې کړې دي. سعودي د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې په سعودي عربستان کې د روغتیا وزارت ویان محمد العبد العالي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کرونا 1123 مثبتې پیښې ثبت شوي دي او په همدې کې بیا له دې ناروغۍ څخه 15 تنه مړه شوي هم دي. نوموړي ویلي کوم کسان چې په تیرو 24 ساعتونو کې مړه شوي بهرني وګړي هم پکې تر سترګو کېږي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی ادب سپارمه.